اوس پورې کوم کار کړی پکې چا څه کوېسچن یې وایي سالم چا څه کوېسچن سره اوس پورې کوم کار کړی یونټي گیم دا څه کوېسچن یې وکړي که نه ښه زه نه وکړم نوی پروجیکट خوندن دپاره ٹھیک ہے او ما ته الریډي په دغه کریکټر کنټرولر یوز کوم هیڅ تاسو انټرست تکا دی ٹھیک ہے دا پیکیج مې راوستم زموږ سره یو پیکیج تاسو ته ښایي دا میل کریکټر پیک دا پکې مخکې نه و ټیک ده د یونټي چې کوم ویب سایټ دی که نه ایسټ سټور ته چې تاسو لاړ شئ نو په هغې باندې د دنیا پري پیکیجز دي ٹھیک دا میل پیکیج چې دی دا ما پري ډاؤنلوډ کړی ٹھیک ده دا پري دی نو زه سره دا هم سلیکټ کوم دا هم یوز کوم بین علاوه څه یوز کوم دا نور څه نه یوز کوم ډېر تاسو الریډي ایکسپرټ شوي یې ټیک ده ما هغه اسایمنټ کتلي تاسو کړی اسایمنټ نه تا کړی هاري سړی خو دروغ وایي کور کې دي دا څنګه کړی دی یونټي اوپن کیږي ٹھیک ہے کوم پیکیج هغه د څه شي امپورټ شي ایسټ سٹور دې پرې کوي امپورټ هغه سیمبل دا ایسټ سٹور تاسو ښکاري دا نوٹ کړئ دا صحیح ہے یو آر کرنٹلی اپلاین صحیح ہے چې کله تاسو آنلاین د یونټي کوم ایسټ سٹور دی هغې نه څه ایسټس ډاؤنلوډ کوئ که نه هلته کې به تاسو آپشن درکوي چې تاسو یې په یونټي ایډیټر کې کولول غواړئ که نه دا ایسټ سٹور دا کوم پینل چې ښکاري اوس ایسټ سٹور دا پینل دې تاسو رسل کوئ هغه ایسټ سٹور ټول تاسو دا په دې کې کولاوئ صحیح ده بیا دې نه تاسو کولی ډاؤنلوډ کولی شئ امپورټ څنګه کلیک کړئ که نه ډاؤنلوډ کېږي به ټیک ده د هغې نه تاسو ډایرکټ ډاؤنلوډینګ نه شئ کولی سایټ نه صحیح ده تاسو به سیل کوئ په دې خپل ایډیټر کې به کولاوئ په دې کې دا اټومیټک کولاویږي ورسره صحیح ده دې اوس کوم بندوئ نو په دې کې تاسو څه کولی شئ خپل ایسټ سٹور څه کولی براوز کوئ په هغې کې ستاسو څه آیټم یا هغه فري نو هغه تاسو ډاؤنلوډ کړئ او پیسو والا اوس تاسو فلحال اوس نه کېږي ٹھیک ده دا زموږ سره انټرفیس دی مونږ چې کوم دی څه کوو یو پلین اخلم ٹھیک ده ټرین چونکې ټایم ډېر اخلي دې وجې نه څه اخلم پلین اخلم پلین چې ما واخیستو که نه درته زوم کول غواړم څه وکړم ایپو رانږدې شو صحیح د دې سایز تاسو سره کوم ځای نه پته لګي دې نه پته لګي 1 یونټ دی صحیح ده نو د ښکاري سکیل 1 یونټ 1 یونټ سره څه برابر دی 1 میټر ټیک ده اوس دا ایز هول 1 میټر نه دی بای ډیفالټ د خپل څه سایز دی صحیح ده اگر چې تاسو ټیرین کلر جوړوئ دا مې ډیلیټ کوم ټیرین کریټ ټیرین وایي که نه ټیرین کریټ شوی دی که نه ښکاري دا ګیز مو په سر ښکاري که نه دې نه بره کېږي دې نه لاندې کېږي ټیک ده دې تاسو ګورئ که نه دا زموږ سره 1 یونټ سایز دی خو 1 یونټ ټیرین د څونه برابر دی هغه تاسو کوم ځای سیټ کوئ ټیرین سیټ ریزولوشن نه دی نه چې کوم دی ویډ 2000 میټر چې کوم دی ویډ دی یو یونټ ٹھیک ده نو که چېرې تاسو دا څه وکړئ سپوز 100 کو او هایټ مو څونه ورکوم زه هایټ په پرېږدو په دې باندې هایټ لینګथ مو څه ورکوم 100 او سیټ ریزولوشن مو صحیح ده ورکولی شو که نه ښکاري دا یې ډېر ورکولی صحیح ده د دې کلر څونکې چینج دی تاسو ته نه ښکاري که ښکاري صحیح دا زموږ ټیرین دی نه دا زموږ سره څومره 100 میټر ویډ دی او 100 دی څه دی لینګथ دی ټیک ده نو مطلب داسې او داسې دا چې کوم دی 100 بای 100 دی ټیک ده خو که دلته کې اوس مونږ دا سکیلینګ یونټ د دې نه سیوا وکړو نو څه کوم دین چې په ایکس باندې څه کوو 2 کړی دی مطلب څه دی 200 دی 200 دی که صحیح ده
بل چې تاسو دلته کې څه ویډیوز ورکړئ که نه هغه هر یو آبجیکټ دی ګیمینګ آبجیکټ دی هغې تاسو مونږ ویلو چې په هر یو ګیمینګ آبجیکټ کې یو کمپوننټ ایډ دی صحیح نه څه دی نومي ट्रांसफॉर्म ठीक ना چې دې پوزیشن روټیشن او سکیلینګ دې نه چینج کوو ٹھیک ده نو سپوز ما دا چې کوم دې چینج کړه اوس غواړم چې کوم دا واپس 0 کوم یا واپس راځم نه 0 کوم ٹھیک ده نو اکثر موږ چې کوم دې ډېر دا وکړو نه ډېر ټایم وخت دې موږ کوو دې په نسبت دې آپشن موږ سیل کولی شو دا ویډیو ریسیټ کولی شو دلته کې دې ریسیټ آپشن سره چې ټول ریسیټ کا ٹھیک ده او टेरेन सिलेक्शन टेरेन ठीक है چې کله تاسو ریسیټ وکړئ نو څه شوی دی 1 شوی دی ٹھیک ده 2 देखिए درې ویډیوز دي نه ریسیټ پوزیشن به ریسیټ کړئ ٹھیک ده اوس هم ریسیټ سا سکیل ریسیټ کوي دا درې پوزیشن چې کوم دي تاسو د دې ډایلاګ نوم کولای شئ ٹھیک ده خپل زموږ سره کله موږ گیم پلی کوو کنه دا ټیرین سلیکټ شوی دی ټول ځکاري په دې کې څه کوم څه برش بس راخلم نو برش کار باندې کیږي خو بیا ګزاره وو پاسټینګ ولته کوم کوم अब किसो कडे सी माउंटेन्स हैं दिन लोग कई तो बड़े टाइम ना खलम तासो चने रिजवान दिखा जबरदस्त हमने टेरेन लोग गड़ा सी नूरू पर कस कड़ दालदों सर चिकन दे सो हमका एनवायरनमेंट से शो सीरा लक्षण थी जो गुरु नखकारी हैं या आप जो गुरु नखकारी पदे बन चिकन मुंगा वाडू पदे से प्ले को मटेरियल टेक्सचर प्ले को टेक्सचर मुंगे ना को का देना हम हाइट कंट्रोल को ठीक था और दादू सर से डिटेल्स वर्क ठीक है दादू सर से वर्क टेक्सचर पेन टेक्सचर्स या एडिट टेक्सचर या दी नाम तो 2D टेक्सचर को सेलेक्ट को बाय डिफॉल्ट पति किसी नहीं कहना ना बस को टेरेन में इंपोर्ट को इंपोर्ट न्यू पैकेज इंपोर्ट पैकेज हो गया सा टेरेन एसेट्स सर तुम सर राशि तुम के टेरेन एसेट्स राशि तुम तुमला बकारी like सा the grass color show ठीक शो और the ground color show ठीक शो आम चिकम डेजर्ट मुंग तकारी संग ना एल्सो वो जो सर आगले गुड डर्ट रागे मत गुड डर्ट निकले ठीक है व्याज ची ब्रश को मन आगे पर वेम मगर हम ऐसे वो मुंग को लगे ना जल्दी गिरा शो पदे बनी बाग पहले एरिया पेंट कम सही ना वो जमूंग नन्हे कार चीज़ है अगर दे ना जमूंग चल को दो किस्म बॉडीज दी ठीक था रियल लाइफ के मुंग सर जगह बाजी बॉडीज दी सी ना चगा तुम सर रेजिड सही ना रेजिड सब तो सख्त हो सही ना बाजी बॉडीज तुम सर दाई चगा सॉफ्ट ठीक ना रेजिड बॉडीज एग्जांपल डाले कि खाने को ठीक है खाने का तो से कम दे दीवार भी वाली माती की वो ठीक था खो मतलब तेरे जगह उसकी ना पुसौल पे जाने का सही है वो सब बॉडीज तुम सर सही सब बॉडीज दाई लगा अक्सर कने पुस्तिन वाला बाल छो ठीक है उनके हो सके वो लास्ट शी पुसी ठीक था पर यूनिटी के मुंगा द सब बॉडी सर ताल्लुक में सर सही है यूनिटी की तुम रेजिड बॉडी सर कंसर्नी ठीक है और नोर चिकम 3D पैकेजेस चिकम नहीं लगा 3D मैक्स शो ठीक है पाई के मुंग सही तागे सर तुम कंसर्नी सब बॉडी सर नहीं सर है नो मुंगा पर ये एग्जांपल वेले मुंगा एक मुंग क्यूब रहा ठीक शो ठीक अदर क्यूब टू ज़कारी करना उदा गेम मुंग प्ले को तुम सर पहले कैमरे ते जो मुंग बोल ना कैमरे की सर सी नखकारी ठीक है अखबार कैमरा चले दा बाय डिफॉल्ट दा मुंग डिलीट को दा बुसम की उसका दा मख की तस्वीर इस्तेमाल आती है उस पे हम से को कैरेक्टर कंट्रोल रखो फर्स्ट पर्सन कंट्रोलर देगा ना मतलब सूर्य दावत सीख दे ठीक है सो सर सी पर एनवायरनमेंट की दन नहीं का दन नहीं दाव सके डबल आने में सी ना उसको रमूं के लाने को दन में उतर ना तो ये चलो लाने नमा आपको लग शो बस मुंगा तो गर्सी दी शुगा ना दे बद्रुबानी वो मुंग सर ये क्यूब होगा ना
ټیوب تاسو ښکارېدو کوم ځای و په دې سین کې چېرته و صحیح ده هغه دی نو موږ څه دغه ریجډ باډي دی نه موږ دلته کې یو په دې ځای کې او زمونږ کوم باډي چې هغه هلته کې دی صحیح ده لکه شان تېره نږدې کومه ته چې دی ویني تاسو گیم پلی کې که نه دا زموږ باډي دی ټیک ده کوم چې ښکاري تاسو ته اوس چې لږ مخکې لاړ نو یو ښکاري چې دلته چېرته وه که نه هغه ښکاري دا زموږ سره اوس عامه باډي دی ټیک ده ریجډ باډي دی که نه که موږ په دې باندې ریجډ باډي یو کمپوننټ دا موږ په دې اپلای کړو نو دا به صحیح په ده کې به ګریوټي پیدا شي ټیک ده دې به څه ته راځي ځمکې ته راځي صحیح ده نو دا به ستاسو اوس په کار نه راځي خو کله چې موږ بیا فرست پرسن شوټینګ گیم تیارو ټیک ده نو په هغې کې که سپوز موږ میزایل دی یا څه دی ټیک ده نو هغه چې کله موږ شوټ کوو نو موږ به وغواړو چې دا په آخر کې څه ته راشي پروجیکټایل موږ په هغې باندې اپلای کوو که نه موږ وایو چې دا ښکته راشي ځمکې ته ټیک ده نو د دې لپاره موږ پرون یو کمپوننټ ډسکس کړی و یعنې څه نوم دی ریجډ کمپوننټ ټیک ده section دی پارټ باندې روټیټ کوم که نه ټیک شو روټیټ شو د دې سر لسې کې راوړم پوره چې دې څنګه گیم پلی کړي که نه او شروع شي د راګیل شي تاسو وینئ په دې باندې یو کمپوننټ اپلای کوم کمپوننټ تاسو د دې ځای کې نه اپلای کولی شئ ایډ کمپوننټ نه ټیک ده او د دې ځای کې نه هم کولی شئ ټیک ده کوم قسم کمپوننټ تاسو کوئ موږ فزکس ریلیټډ که نه کوم یو دی ریجډ باډي په دې باندې ریجډ باډي ما اپلای کړه تاسو دلته کې وګورئ دا یو کمپوننټ ایډ شوی دی دلته د هر یو ریجډ باډي سره څه ماس وي ټیک ده څونه چې د یو څیز ماس صحیح وایي چې هغه څونه زر راځي ځمکې ته ټیک ده او څونه چې کم دی صحیح کم وي د هغې د وجې نه صحیح یا لږ کم راځي د بڼې په شان کې که نه خو چې مونږ گیم پلی وکړو که نه کم ځي مونږ خیر راځي وغورځېدو ټیک ده بیا ودی وګورئ راوغورځېدو که نه ټیک ده دا یو کمپوننټ دا هم تاسو له پایدار کې مخکې چې مونږ به یوز کوو صحیح ده په دې نه علاوه یو بل کمپوننټ دی هغې ته مونږ څه وایو ساوند کمپوننټ وایي صحیح ساوند کمپوننټ مونږ سره چل کوي هغه به مونږ له په خپل گیم انوایرمنټ کې ساوند پروډیوس کوي ټیک ده نو ساوند خو د گیم ریلیټډ ساوند تاسو د نیټ هم ډاونلوډ کولی شئ ټیک ده ما سره اوس داسې نشته اوس به عام ساوند تاسو یوز کوم ټیک شو عام میوزیک فایل او تاسو به هغه بیا څه کوئ د گیم لپاره به خپل کله تاسو په هیل ایریاز کې هغې بیل ساوند وي ټیک ده د هوا ساوند ورسره وي ټیک ده گیمز کې وګورئ ټیک ده نو مونږ غواړو چې اوس څه شو زمونږ چې کله گیم پلی شي نو په دې ټیم کې میوزیک پلی شي ټیک ده او ساوند پلی شي د هغې لپاره به څه کوم که زه ارینج کول غواړم نو پکار دی یو ډایرکټري کریټ کوم که نه کریټ څه بره دی نیو فولډر او دې ته څه ورکړم ساوندز یا میوزیک ټیک ده څه جوړه کوي ساوندز دا شو صحیح ده دا زموږ سره په کوم یو فولډر کې دننه دی په کریکټر کې که نه موږ له څه پکار دی په دې لیول باندې پکار دی موږ وایو چې دا ارګنایز دی ټیک ده نو بار ته مې تراویست کړو په دې لیکه باندې صرف ډرېګ نه په دې ساوند کې یوز کوم یو میوزیک فایل ورسوم میوزیک فایل زما سره مای ډاکومنټ کې شته میوزیک که نه سیمپل میوزیک نه به د یو فایل راوړو سلیپ اوی واپس یونیټي ته راغلم دلته کې به دې ډایرکټر ته ډرېګ وسي دا کار تاسو هلته کې چې کله یونیټي اوپن نه دی نو هم کولی شئ ټیک ده کولی شئ که نه کاپي پیسټ هلته کې د دې ډایرکټرۍ کې درته ښکاري که نه چې کله شو ایکسپلورر ووایي دا خبره وکړئ چې کله تاسو د ایسټس ته لاړ شئ د دې نه به څه کوئ ریفرش کوئ دا به امپورټ کېږي ډیپینډ کوي په سایز باندې ټیک ده جو څونه سایز دی راځي صحیح اصلي به زموږ سره څه راغی میوزیک راغی ټیک ده MP3 فایل او دلته کې زموږ سره څه جوړ شو میوزیک فایل جوړ شو دا اوس موږ څه کولی شو دا موږ یوز کولی شو ټیک ده دې کې تاسو دې هغه سایز هم کمپریس کولی شئ ټیک ده ښه زه اوس چل کوم دا ساوند ایډ کوم ټیک ده خو دا به زه په څه باندې ایډ کوم دا زه په کیمره باندې ایډ کوم ټیک شو چې زمونږ کوم یوزر دی هغه ته کوم پلیئر چې دی هغه ته اورېدل کېږي ټیک ده
مونږ دې سم کول هغه لري چې کوم یو کمپوننت پروت دی باندې باندې پلی کوو سره سخت دی د دغه مونږ ته برو راځي سي فلحال مونږ چل کو کیمرا باندې پلی کوو دا مین کیمرا ده کنه او مونږ وایي چې چلو کې دی بالکل د اډیو پلیئر څنګه کار کوي یو اډیو پلی صحیح ده نو هغه لپاره موږ څه کوو ما تاسو ویل چې کله موږ فنکشنالټی اډ کوو کمپوننټ اډ کوو د دې ځای کې نم کولای شم ٹھیک ده او دا دې نم کولای شم ٹھیک ده دا تاسو کاری اډیو لیسنر به لګیدلې ٹھیک ده موږ چل کو دا سلیکټ شوی دی اډ کمپوننټ وامه چې اډ کمپوننټ ووم د ما سره دا مختلف کیټګریز د کوم یو سره کوم اډیو نه او دلته کې سیم اډیو سورس ٹھیک شو اډیو سورس ته وګورئ کنه په دې کې زموږ سره د اډیو کلیپ هغه براوزینګ والا ساين باندې لګي دی تاسو کولای شئ اډیو کلیپ سلیکټ کولای چې ما وو دا اصلي باویل کې موجود دی دا کوم ویو چې دا کنه دا کوم ویو چې تاسو ښکاري دا ډېر سمارټ تاسو نه دی به نور فایلز نه راخلي نور اسټس نه راخلي کم راخلي چې کم په دغه په دې کې اپلیکیبل دی هغه راخلي ټیک نه تاسو د ریډینګ سره اسنی میوزیک فایل راغستئ کې دې تاسو په سین کې سره نو فایل زومي او میوزیک نه نو هغه نه راخلي ټیک نه ماوس سلیکټ کو ټیک نه just the home random or minus home ٹھیک شو اور the gameplay کا مقبل maximize بگم ٹھیک نا یہ نو گرم خواہی object مانی دیکھیں لائٹس نشته نو تاسو ته کوم دی هغه مزه نه ښکاري ټیک ده موږ څو یو لایټ پته یې چې دا کوم شاته کسان دی دی نه اگر بار وچل کو لایټس لپاره گیم اوبجیکټ کریټ ادر اوسه ډایرکشنل لایټ په ټول لایټ یې سیدا کوم موږ وای پوینټ لایټ وایټ لایټ په یو خاص ایریا دا موږ په ډایرکشنل لایټ لګو ٹھیک شو ډایرکشنل لایټ کمپوننټ تاسو ګورئ کوم دی پته اسی ویو ته وځي سوري دا دی سیدا په دې تاسو افیکټ کولای شئ سیدا تاسو کله دا روټیټ کوئ کنه دا سی کاری کوم چې ډېر مخامخ خیال ته ګولږي او باقي ځکه بلکې ته سوري شاید تاسو اوس دا گیم پلی کوئ rigid body concept clear دی rigid body مخکې یوز کوو نیکسٹ کلاس کې ان شاء الله تعالی مونږ به څه کوو rigid body به یوز کوو ټیک ده مونږ به یو اول به څنګه چې مونږ مخکې د ټوپک په ځای استعمال کړو ټوپک په ځای مونږ کیوب استعمال کړو ټیک ده داسې به مونږ یوز کوو ها دین علاوه په ساوند باندې پوه شوې دا ستا لپاره موضوع دی کوېشن دی کلیر شي دویم چې کوم دی مونږ څه کولی شو څنګه ها ऑब्जेक्ट باندې اپلای کې کنه هغه سره به زموږ سره صحیح اق ऑब्जेक्ट پر واخله هغه سره کمپوننټ اپلای کړي زموږ سره دا پلین دی هم به شروع کوو کریټ د کیوب مې راوځو ٹھیک شو دا کیوب پر دی کنه اول څه کوم دې چې کوم دی اډیو لیسنر اډ کوم ٹھیک شو یا دا غن پسو کوم اډ کمپوننٹ audio mata to zakari windows plus audio source clear ha no bal mong sa yun man ta ke play shi to sir play ke na de dagal de bell music source wala wala work play ke hai ठीक है ये टेक्निक है بل مونږ دا وی کنه چې زموږ سره اوس دا یو کیوب دی ټیک ده دا یو کیوب دی دې نه مونږ څه جوړو سپوز دې نه مونږ یو آبجیکټ جوړ کو په دې باندې مونږ ټیکسټ ریپلای کو ټیک شو ټیکسټ ریپلای کو کار قسمه دی سپوز دې ټیم کې زه غواړم چې دا سفن کار شي دا کریټ کاری په زما سره کریټ میټیریل نشته ټیک ده دې نه اوس یې کریټ جوړول یا آبجیکټ جوړول ټیک ده نو زه دې کوم یا وال دی جوړو مطلب وال باسانی وال آسان دی کنه بدل ذکر کنه لګ به ورکم
څه دی کیوب یو دا کیوب دی یو بل کیوب دی ته ګوره بری کول غواړي بیا به څه ووایم ټیرین به ووایم ټیک شو خپل سیند رانږدې کړې که نه څنګه چې دا تېکېږي دونه به راختلی ته ګورې کوم ځای کې الټ سره داسې روټیټ کولی دی ټیک ده الټ او رایټ ماوس سره بیا داسې بوللی شي ډېر لرې دی که نه کتلی شي بیا اسان دا دی چې دا څوک پوزیشن نه کنټرول کوي که نه ټیک ده دا به زه ډیلیټ کوم ټایم ځای کې دی مونږ دا سکرین غټ دی مونږ بلې ځای کې راولم کیو یو بل کانسیپټ په هغې لپاره زه دا انوایرمنټ سیټ کوم زه یو کیوب مې راوغوستم ټیک شو دلته وګورئ لرې دی که نږدې دی دلته وګورئ دې خوا دی ډېر زیات صحیح ما تاسو ته ویلي وو چې کله تاسو یو ځګۍ رانږدې کړئ د هغې لپاره تاسو رایټ ماوس هم داسې نیولی شئ صحیح او بیا ورسره څه وایي ډبلیو ورسره وایي دې سره به څه شي ځګۍ به رانږدې شي اوس مګر بلکل رانږدې شو که نه اوس مونږ کیوب کریټ کولو دلته GameObject create other ऐसा view बस बोलते कि निज़ create की थी ये तो बड़े बस rotate के कम से बोलते हैं zoom out पे को करने पे आज rotate का zoom out पे और alt बस लगा तक और वर्ड करना هذا مثلا شو object شو ده स्केल को मतलब स्क्रीन का ये इशू है ये बैनर लगा दूँ هذا सही object شو सही है पहले मैंने सब मुझे और टेक्सचर अप्लाई करना सही सभी को टेक्सचर पे अप्लाई करूँ दाबूँ सर कंक्रीट फाइल ठीक है इसी और बॉडी और बिया देना पर कंट्रोल डी बन के आगे बस हम पढ़वा जोड़ों से आइडिया चेंज कंट्रोल डी और मूव तो कम तरफ कोटी कॉल बॉडी तो नॉर्मली पकड़ो कि कम पढ़ो क्या सीखा ना सही ये दोस्तों को बिया कंट्रोल डी काफी में थी इसको स्केल उस बदे में मूंग मटेरियल बेगो मटेरियल दबा से ठीक निकले एसेट क्रिएट मौसा मटेरियल का ना यार सी इधर से कंक्रीट है ठीक है और कंक्रीट मटेरियल दबा से बसी के बनाते ही खत्म से 3D Max पर डायरेक्ट प्रोग्राम फाइल्स अब ऐसा Autodesk 2011 maps और कंक्रीट मास्टर को दायो मेरा वापस तो ज़्यादा सही देता करंट एज और देते मेरा लोग में ड्रैग को सही ना पदी लेवल में सर ऑर्गेनाइजेशन मोले उन्हें बोले पहले कंक्रीट मानी सो कुंदा सेलेक्ट शो है अभी वन जुदा कई अप्लाई करूँ अप्लाई शो और दा कंक्रीट मेरा उस पर वाले बॉक्स में अप्लाई करूँ पहले ड्रीम बॉक्स अप्लाई करूँ पहले ड्रीम बॉक्स अप्लाई करूँ और उन सर सफकारी नगरियल कार्य ठीक है और मुंग वर्ड का ना चिता पढ़वाए सही है मुंगला अपॉम पकार दी मीन्स दा मुंग रीयूज को ठीक शो देखो तासु हर ऑब्जेक्ट चिकले रीयूज को नया पार मुंग कम कॉन्सेप्ट इसको प्रीफैब सही ना प्रीफैब यो कॉन्सेप्ट ते पाई के मुंग चलो यो ऑब्जेक्ट ने प्रीफैब जोड़ को अगर मुंग से कोई शो जिसो न मुंग वर्ड दा यूज कोई शो सही है न मुंग चल को देने प्रीफैब जोड़ो ठीक है दादू सर 3 ऑब्जेक्ट्स थी ना कम कम नहीं योदादे सही 3 हां मुंग को बोले यो दे के पेरेंट को अद्वैत को छाड़ को सही ना
ये त ما څه وي کوم په فرست لیول چې دی فرست صحیح ده دینه فرست ایئر نوم شو دا باقي به کیوب څه کوم یو دا یو دی دا دې چې کوم نه چاړ کوم چې کوم صرف ډریګ وکم کنه دې مې ډریګ دا بل دا یو دی کنه دا مې د ډریګ دا څنګه شو ایز ا ګروپ شو کنه و دې نه موږ څه جوړو 3 پیپ سی 3 پیپ موږ جوړو دا هغه پر موږ څه کو کریټ ته برازو تو ذکرې دلته کې دا څنګه میټیریال دی 3 پیپ دې جوړو یله موږ نوم ورکاو دې څه وایم سټیرز صحیح شو کار ټول دا سټیرز نوم ملي پری په جوړ کو زیرا اوس سره کوم دا آبجیکټ راخلم فرست سټیر زیرا و دا میټر کو دې مور واچو ٹھیک شو تو ذکرې دې کې چینجز را لسی دا نو څه شو ریډي شو اوس موږ چې ارزي کې موږ دا بکارې موږ بسل کو صرف د دې نه دا سټیرز ډریکاو کاری دا موږ یوز کولی شو تاسو باندې پوه شئ دا زموږ سره بیل کاپی ده او دا بل زموږ سره بیل کاپی و چې دا ما څه کو فرست ایئر دا مو ډیلیټ کوم چې زموږ سره راځي پری پیپر راغی ٹھیک ہے دا سټیرز کومه دا مې ډیلیټ کو سین مکمل خالی دی کنه کم سے کم موږ له دا سټیرز پکاري موږ څه کو ډریګ به وسی دی په دې کې لګوم ٹھیک ہے स्टेज में रवा वास्ते उसमें ड्रैगिंग को कार्य टूल था प्री वेब څنګه دا کانسپټ چې کله مونږ یو سیز دی هغه په گیم کې سټون دی ٹھیک ده هغه نو سره ټری دا هر یو سیز دی ٹھیک ده مونږ و سیمپل 3 کیوبز راوځي کنه دا کنه یو آبجیکټ جوړ کو دا کنه مونږ پری ویب جوړ کو پری ویب جوړول د کار دی چې مونږ بول نیو پری ویب واخلو دا له نومور کو ریلیټډ کوم نومي او بیا وته څنګه آبجیکټ څه کو د هایرارکی نو ډریګ کو دا یې سره بسلو شي زموږ سره پری ویب تیار شي پری ویب چې کوم بیا موږ څه کولی څو نو ویری زموږ پکاري پسې کې موږ یوز کوو ٹھیک ده تاسو گیم پلی کې بل چې کله تاسو آبجیکټس کریټ کوئ کنه تاسو کریکټر کولینګ کې ساتي دي څه بل څه په دې ویډیو کې د لیکچر کې کوم کنسنس او چې موږ پری پیپ یوز کولای شو ٹھیک ده کلیر د ټول ده چا څه کوېشن یو ہے زه بیا زما 3D Max تاسو چې کوم کسان انټرېسټډ دي ډېر کنه دا غوړه لپاره صرف زما ویډیوز مشته 3D Max باندې هغه ما یو کس لور کړو تعلیم درکړم نو هغه ویډیوز هم واخلې دا تاسو خپل اسایمنټ کړو هغه مولې ده کنه تاسو کې به یوزي کې ریل آبجیکټس نو خدا سو شو کول وختل انټرېست مو ټیک ده دا غیر پر بتا سو اس 3D پیکیجز چې کوم می سو سره کنه کاغه 3D Max سے کمایا دی یار یوز کوی ٹھیک ده نو زما په خپل باندې 3D Max کمانډ دی 3D Max زیات یوز کوم صحیح نو زه زما 3D Max د صرف چې کوم دی یو روم جوړوم صحیح ده او یو بلډینګ جوړوم سیمپل شانتي په لک شانتي زویم چې دغه ټایم په مونږ نه کړم 20 منټس نه زیات نه کړم دا ولې بیجر لګا نه سلو کو شفت وینډوز او ماینس دا هم لګو بیجر لګا نه نو ماغه چارجر لګیدل صحیح بل چې کله تاسو ټیکسټ ریپلای کې کنه دا غیر لپاره زه تاسو ته صرف یو ټیکنیک ښیم ټیکسټ سره زه یو دغه اپلای کوم گیم آبجیکټ create other now master also then plane now so ठीक है plane mass scale को सही
په دې باندې موږ ټیکسټ اپلای کوواله بریل ښکارېدو که نه داسې وه زه په دې باندې یو میټیریل اپلای کوم چې نو هغه میټیریل څه دی ټیک دی جوړوم وله وینډوز چېرته نه به کوو کریټ نه که نه کریټ میټیریل نوم ولا نور کوم صحیح ده یو پکچر راوړم نو دغه ما سره کولاو ځکه مو ته एग्जांपल ذهن راغی ماسل گذاره وغوسته ایمیج ډریګ شو صحیح ایمیج راغی که نه بل دا ایمیج څه کوم زموږ چې کوم کرنټ میټیریل هغې ته ورغلی هغې نه څه نوم دی نیو میټیریل دې ته مې دې ته ډریګ کوم اصل وکړم اول به دغه اوپنې پکار دی دې آپشن ته مې ورواچوم صحیح اوس دا مې راواغوستو دا یو دی دا مې به دې اپلای کړو ټیک ده election کې مو کومه راځي صحیح زموږ سره شو دا شو اوس په دې اکثره چې کوم نه داسې کېږي زمونږ کوم میپ چې هغه باندې فټ کېږي نه ټیک ده دا هغې لپاره بس کو دا میپ چې میټیریل چې دی دلته کې دا ټایلینګ یا ټیلینګ د ښکاري د دې نه موږ دا چینج کوو صحیح ده د دې میپ دا سایز نه دی موږ ټایلینګ سپوز ورکړو 10 रिजल्ट तब तक हो रहे थे ये तो गोरे दिसो दुका तासु नोट करियो तेर लेक्चर की कना मोंगा चिकल फ्लावर इफ्लाई को आगे सर सो अगर पी डेर घटो या मतलब अगर मोंगले रिजल्ट सही ना रखो ठीक ना मोंग सर्वस कम दे द पिक्चर एज अ होल पदे वाली फ्लैश है मोंग गोड चिदल से स्मॉल स्मॉल पी फ्लैश ठीक ना द पिक्चर कम दे मोंग सर रिपीटेडली फ्लैश सही ना मोंग सर्वस फ्लैश है ना खुदा बताओ उससे हमने द ऑप्शन चेंज कॉल बताओ उसका पर रिक्वायर्ड थी कि हमने या फायदा दर के थी हमारे सर को रीडिंग चेंज की बस मुझे 3D मैक्स तराजू हाउ सको ऑटोडेस्क 3D मैक्स नया ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस किया 3D मैक्स का प्लगइन द करी ऑटोडेस्क FBX प्लगइन ला चल गए 3D मैक्स मॉडल सके FBX से कन्वर्ट करें ताकि हर आगा सॉफ्टवेयर यूज को शामिल कर सी FBX से एक्सपोर्टिंग करें लगे यूनिटी मूल से यूज करें FBX एक्सटेंशन जब बदे के जगह में को जूम मोड की कारण से को इलेक्शन की वजह से कम जूम मोड तो जिदा 150 के लिए बड़े कंट्रोल है ना देर करने देम नहीं देव दगशी आवाज़ान बदल मुझे कहना वैसे कम है मेरे पास या 3D मैक्स थी ना वीडियोस की मार्क ने एक्सप्लेन कर दी ना माचा तक और आपने मालिक शान एक्सप्लेन कर दी वीडियो 3D मैक्स यूज की तो बस सिर्फ सकूं अकबल कार सर बकार से तमो सर यो ना वो जो कभी ना यदि ऑब्जेक्ट सर दास सुरक्षा की वाकई पे यूनिटी की बोली लगे ना बॉक्स पर क्यूब और तक ये दा प्लेन दा लगे ना तो सकूं बॉक्स रख लंबी शो या तो सिलेक्शन थी याद ठीक है या दे हमने से आए कोम करको दान अपलोड द पार यूज कोम सही ना मुंग विले चे यूनिट के मुंग कम यूनिट यूज को मीटर का ना जल्दी कि हम दाखपल सिस्टम को चेंज को से तो वाड़ो मीटर्स को वाड़ो ना मेट्रिक में को दिया ओके वस्ता को मदा 100 से 100 मीटर चेयर से फिर 100 मीटर बैकअप सी ना लागे पर बदे मॉडिफाई पे नदे तो बराशो ठीक है दी ना बता लिंक सेलेक्ट कमदान आपको सरा एम दे तकरी डेले में लेंथ सुनो को 100 मीटर और वेट में सुनो को 100 ठीक शो तासु गोरे और हाइट से दे दे जो में यो फुट एक ज्यादा मत को यो फुट डन दे सही हाँ वो चल को मकना चे नूर ऑब्जेक्ट सी जमा लगे सिलेंडर शो सही सिलेंडर मॉड्यूल को जीरो
هي ساين زه کومه دا لږ چینج کوم دا سکیلز دا ټول چې تاسو ته الریډي دا نو واقعي پیتی نه داسې مې کوم صحیح ده خو زه چې کوم دی د سیټینګز دا وکړم بیا به لږ اسان د دې ریډیوس صحیح ده د دې نه ریډیوس کې مې تاسو ته ګورئ موږ له لږ چې ستن پکار ده ډېر ستن نه موږ په کورونو کې به خاص ستنې وي نه لږ د دې نه والا هایټ کوم ټیک شو هایټ هم سره دی 54 میټر دی صحیح ده زه به څه کوم 30 میټر کوم هلته کې به خدم ځکې صحیح ده 30 میټر شو د دې نه بیا څه کوم کاپیز وباسم صحیح ده دلته کې څنګه چې مالته کې کاپیز دلته کې مو واسو دلته کې چې کله موږ شیفټ ونیسو ټیک ده او کاپی وباسو نو څه موومنټ کوو نو څه کې کاپی دي دلته کې نومونه ول نور کوم شي صحیح او څه کوم देखिए मुंगे रेटिंग लगाओ ये रेटिंग में वीडियोस की कड़े बस देर पर सारा हम चतरा हम ठीक छो देने का भी बस हम शिफ्ट में वाले कम बॉक्स जाकर भी वाले ठीक है ऐसे में को ओके में को बिया में सब खुदा स्कैन में को ठीक छो एज अ होल एट और कोड में के दखल दिन चेक कर तो सब मजेदार के या ना वो मतलब मुख से लोगों या मक्के बरांडा शांति रखना ना कई बरांडा शांति पारी सही ना वो मुश्किल को दा ऑब्जेक्ट अलती गुड सही ना तो ज्यादा टाइम ना खलाम का लग शांति इधर तक टाइम वाखला नो सिर्फ पता स्टेज होता है जो मो पढ़वाई नहीं जो वैसे हो कम करना तक जगह मात्रा जो फॉरवर्ड है ना तो क्यों तू ले मात्र چې دا دغه زوم دی که نه دا ماته غټه ایشو ده الریډي زموږ چې کوم سکرین دی که نه د 3D سافټویرز لپاره دا نه نه دی کله بیا موږ مګنیفایر وتلو بیا د زوم کوو ویسے ही ګران یې لګا ये क्रिएट पैनल की हम सही ना स्टैंडर्ड प्रीमिटिव्स में चेंज को मजा था ये एसी एक्सटेंडेड था पर एकदम सर से एक्सटेंडेड है सॉरी स्टेयर्स था सही ना स्टेयर्स की मतलब से पढ़वाई पड़ती तो सर ये एल टाइप पढ़वाई थी दादी कम ऑब्जेक्ट है दे देना तो ड्रैश नुमा डिलीट को दादी की बदी एनवायरनमेंट में ड्रैग और टिक शो एल टाइप स्टेयर्स मूव करी मुफल लगा तरावड़ वो बेगूर शी पिटका वैसे ना अच्छा उनके डे लरी दे हाँ हमारा नज़र नहीं लरी दे उधर कैमरे नहीं लरी दे हाँ 10 टीयर्स दे सही ना मार चलो को दगे तुम्हें बरक ला और इलेक्शन दी और कोडी को सही है बिहार आजम बदलते कहते कम मॉडिफाई पैनल लदी इलेक्शन के ऑप्शन चेंज को मुझसे को क्लोज्ड को मैं दिया क्लोज्ड की दूसरे से सीधा थी और दे जी कम एक्स से चेंज को लेशन और एक्स ला से थी ना और कम जी चीज़ें अगर बढ़ रही तो उधर जूम के तकरीबन 2 ने डेढ़ घंटा ना थी तो पावर की कलर ड्रा कोई पार्ट की तरफ से सेलेक्ट कवरेशन हो जिससे को मौसम बाक्स मोड की से सीधा दीजिए करी बंद है मुकम्मल ठीक है नो दाखा पड़वाई नहीं दी ठीक है कमर्शियल को व्यायाम जोड़ी ले एक दे स्केल मोड की वजह से मैं आपको काटता हूँ सही और मूव मोड की वजह से कम के बाद लक्ष्मी तो भाई दे पाता हूँ सही लगचत तसे चल पढ़वाई शी के तासु लीडर वार्ड एकदम ना बक्से के पकड़ उगड़ दे सही रहा सैंपल पढ़वाई तो मुंह पसे की उसका 3D मैथ्स की जोड़गा दा मॉडल से थोड़ा मजा सुन यूनिटी दा बड़ा सही है मतलब सिविल हिसाब से तो से को एक्सपोर्ट का हो गया सही ना एक्सपोर्ट और बड़ा टूल सेलेक्ट कम करना ये तो एज अ होल सो हुई
ग्रुप को मैं दिया ग्रुप और ये ग्रुप तो मिनूम सो गए इतने मॉडल वैसे होम मॉडल वीडियोस की वहाँ पर गेडर पर डिटेल की कार काटे सिर्फ वीडियोस जो हुए हाँ वीडियोस मॉडल सही शो एज अ होल यो ग्रुप शो का ना मैं सेलेक्ट करे और एक्सपोर्ट से कल जो मसले में एक्सपोर्ट सेलेक्टेड कम सेलेक्ट शवेरे ऑटोडेस्क APX फाइल के सेव की ना पर इसका वैसे कम ये तो मैं होम मॉडल और रेटिंग की दाम को से कितना यार को 3D Max की है ओके विंडोज माइनस कम से प्रोत दरकारी दायाले वाज ये सब को मास्टर ड्रैग को मत यूनिटी था ड्रैग में को फोल्डर मोल्डर वाले क्रिएट को डायरेक्ट में ड्रैग को दे देंगे ठीक है ना होम मॉडल कारी तो सा दार आ गया वाज सब को एक पल सीन की जमा अफवा दी जी की कमी से को ना होम मॉडल लगा मासा को दा बिल्कुल सेंटर कराई सही ठीक है और अपल होम मॉडल से हम सिर्फ ड्रैग को तो सकारी स्मार्ट ड्रैग में जैसे आ गया फिर पुलिस को मतलब कुछ के बारे को अदे स्केल दा चेंज कॉलेज नहीं तो कितना सो को रहते हैं ना स्केल रे 1 बन देगा ना या तो सिकला द डिलीट के ठीक है और बस डिलीट के कम से कम डिलीट कर कम हायरार्की में चाहिए डिलीट खत्म शो करना आल तक की पाए पदे पर मटेरियल ने रिप्लाई करती है बाय डिफॉल्ट जो सॉफ्टवेयर का कलर है ना सॉफ्टवेयर कलर हो सही है पदे पर मटेरियल तक की रिप्लाई कर इशू मटेरियल तरीका में जकड़ आल तक की रिप्लाई का दाना खर्च का जल्दी की मटेरियल रिप्लाई करती है हां आल तक की मुंग रिप्लाई करी वीडियोस के बदले संग में रिप्लाई करी मुंग जी हमने ऐसे लोगों ग्रुप में राइस होगा ना कि कल ऑब्जेक्ट राइट ना तो सर सिंगल देना बस सिंगल पे अप्लाई की सही ना दीजिए कि तो गोरे का ना पति मॉडल बानी में क्लिक कर दे ठीक शो और दे सब प्रॉपर्टीज दी सही ना स्केल फैक्टर द करी ददी ना मुदा कंट्रोल कोई जब सोना कटी सही ना ऑलरेडी तुम सर सोना देखो काफी घटते ठीक ना हुकम मुंग वाई सीधा तुम सर 1 मतलब सर सीधा वो काफी घटी बस वन दम प्रकार ना यास तो खैम सही चीज तो से कोई ये मॉडल एज अ होल स्केल कवरेज है दम के खो सही ना और ये अप्लाई तो शो तो बोलेगा ना दैट इज ज्यादा घटते सही ना तकरीबन सीढ़ी ज्यादा शो मुंबई से को डिलीट पे को अकल 1 पॉइंट की छो दा सही हो ना दा मा तो सर्दी वजन में कल बस मॉडल से आप और कोड रहे तो मीटर की दाज करे घटते ठीक है वो कल सबसे पे सॉफ्टवेयर की चिदा कार कोई नो ये तो सेंटीमीटर की कार को या प्लस की कार को का बे तो चेंज कॉल वर्ड देगा नहीं चेंज कोई दीजिए ठीक है 1 पति वो से कम पॉइंट की कम 0.01 का ना वो सीधा से ड्रैग करें तुम सर आपको काफी है नहीं वापस अकबल दाद दम नगा तुम सर से टेरेन देगा ना अप्लाई चेंजेस में पारी वाली अप्लाई क्लास है दैट टेरेन सो तो वो रे कम सही है तू अंदर ही सही ना तक के जूम को मतलब सर मुख्तलिफ टेक्निक्स मां के मां तो डिस्कस करी ये कल बरको खता को और आसान टेक्निक की तरह जिदा से होगा मैं जुड़े तेज जाऊं वैसे कम क्यू बानी नांदी जी पर ई बानी बरको ठीक है और आवाज की तरह बोलने चाहिए कि हम बरको इवन एक बार पति जी के रवालम सही है मैं चाहिए के में खाओ ठीक है एन अब से तकरीबन 100 मीटर है कोई दारी या गलात दी कंप्लेन छी कम ग्राउंड छ ग्राउंड से हाइट दे चल बको सब एक बार करो लगे बकिन बस सही है और तो फुल गेम प्ले के ना ताजो बड़ी 3D में
ماډلز کې راوړی ټیک نه دا یو ځای کېږي نه دا تاسو ګورئ هوم ماډل دی صرف دې ټول آبجیکټس تاسو ښکاري چې بل ښکاري ایل ټایپ سټیرز ته ښکاري دا د چینج کولی شئ دی نه صحیح ده مطلب تاسو به څه کوئ دا غځي نه وایي کوئ ته ګورئ دقه ځای کېږي که نه زه خپل کرکټر کوم دی ته مو کوم دي ته مو کوم زه را به شو پکې مهرباني خو دې وې نه به کوم زوم چې دی دا به آف کړو ټیک شو او دې دا ټول راځي صحیح ده زمونږ سره صحیح شو نشته زمونږ سره دا یو سټیرز دی که نه دا مې راواغستو په دې کې مې کېښودی صحیح ده خو که بیا تاسو مطلب دا دګدګې جوړې کړې بیا هم د دې نه هلته ټوپ والی و ټیک ده ټوپ یې و صحیح ده یو زموږ سره دا کوم گیم کنټرولر چې دی زموږ concepts with 3D Max نه objects څنګه راایستل ټیک ده او پری پیپ یوز کول صحیح ده نو مخکې موږ دا پری پیپ صحیح ده ریجډ باډي د څه موږ یوز کوو صحیح ده چا څه کوېسچن نو کوي صحیح ده نو بیا څه کوم ویډیو ختمه کوم څه وړي کوېسچن راغی استاد ته کوم نغول چې تاسو 3D Max څخه سٹارټ کړئ ټیک ده هغه سره بدای چې تاسو کوم انټرست یو کوم کوېسچن څه هم ذهن لري تاسو خپل پوره کړئ صحیح دی چې کوم دی تاسو هم کړی که نه تاسو ډیګۍ جوړې کړې وې ټیک ده خو دوی سره چې کوم دی ټولس سره کوم کنه دوی هغه خپل چې کوم امیجینیشن هغه یې امپلیمنټ کړی ټیک ده او ایون چې کوم دی بورډ یې لګولی و د دغه په ځای د کیوب په ذریعه باندې پای کې خپل پکچرز لګولي وو ٹھیک شو نو چې تاسو یو 3D پیکج یوز کړئ که نه هغې کې به صحیح تاسو هغه ماډل به ریل ښکاري ټیک ده ایون دې صرف چې کوم دی دغه راغستی و د ډیګۍ لپاره هم څه یوز کړی خو دلته کې چې کوم دی 3D Max نه ډېر رچ سافټویر دی صحیح ده ما په دې کې چې کوم ویډیوز تاسو ته مې یو سیریز کاپي کړی که نه هغې کې د ما لکه ہوم شو دا څیزونه مې ما جوړ کړي دي که نه خو نور هم وي ما یې که دغه زده کړو نه له به ته وکړم صحیح چا څه کوېسچن یې وکړئ بیا زه بس کوم ویډیو نسیم بادشاه چېرته وې
دا کوم چې نوي دي ته نه دا کوم چې زاړه دي ته تاسو به صحیح نه وکړئ دا نو خو سره نه پوهېږي دا څه کوي بس یې کوو